د 2009 چمپیون د 2011 چمپیون د 15 چمپیون او د شلاوریز تیر کال چمپیون او دومره متکبره خلک چې د انډیا کې د 2010 ورلد کپ وګاټه رکی پونټینګ ویلې وای د منګ نیم استرالیا په خبر هم نه ده چې منګ ورلد کپ ګټلای او هندستان او افغانستان او پاکستان او سریلانکا د ملکونو کې خلک دغه شي کامیابی په سرونه ماتي یعنی دا ډېر د خبر وا او د میکسول غاینګ به تاسو لیدلای خو تاسو تلګ دي جن مخکم یو بل شاید هغه تاسو ډېر مرګري کرکټ سره بلد نه یا د لوبغاړي خصوصا د 2015 نړیوال جام کې دوی موږ باندې 400 ورنځ کړیو په استرالیا کې او د دوی دا کمنټري ولا شو دا پنشه کیو او دا میکسویل مالته او دا وارنر نو دا غوي بداري و دا سویپ چکا یا به د شي دا غټه چکا وهاله یو عجیب غوند خندا به سره کوله او د ویل شي چکا پکې چکه سره به خندا معنا به چکا وا او بیا دا اوس بیا موږ نه وګټه دا میکسویل چې په دا ګډه خوانده دا اکټونه کول چې کله میچ وګټه رکو روان سو پاتې هغه کې کله وګرځاو کله دا یونیسا کله ځان به وشکا خو چې میچ وګټه رکو روان الله پاک دغه مغرور خلک لکه څنګه چې هغه نمرود الله پاک ذل کړه په ماشي باندې کنه مخ ماشي نیو الله پاک ورته سم طاقت ورکړو د خندا مې زګب شو ورنه چې دوی مور خندلم چې پر خان دسه دنه مخکې ما انګلند پورې د ټول دنیا خندا ولا پورګه کې پاکستان خو دسه کړه ته به اشاره شي تباہ بربادي خبر پاکستان څخه وځي تر راځي ډېر کله به ونشي دا ټیم بدلیږي بل وراسي کړي شابه مقابله یو نسل د دوی دا بیا نشي نسل جوړولای اوس پاتې دي ته نه یو هندستان او یو ساوث افریقا به چرګانو باندې سره موږ هم دردیم د خیر دا کومه هم پروا نه کوي کنه هر وخت سیم پانل دغه شو کې ماتي خوري خو انډیا سره ان شاء الله دا ځلنه دا یو کمپاین کوو بیا چې کله انډیا سره میچ راغی او دغه شی دعاګانې او یو متحد وګړي دا ټول کامیابی وجه اتفاق ده قسم په خدای کنه اوسم د موږ جنمات خروج موږ د اتفاقی وجه د ټول ټیم ټول خلک د شاګرد نه یو سره کنه چې موږ ټول سره یو شو کنه قسم په خدای کرکټ کې خدای ټول دا موږ نه ویډي الله اکبر وای د الله لوی بیان یې کوشله نو ان شاء الله هغه د تاسو ټول ته مبارکي وایم او یقینا ټول تاسو ډېر غټ خوشحالي سلیبریټډ ده ټول تاسو راته ډېر مننه بسم الله الرحمن الرحیم په سر کې خو دغه د نن ورځې بریا د استرالیا په خلاف ټول افغانانو ته مبارکي وایم او په یقین سره وایم چې دا ډیره غټه بریا و ځکه نړیوال نړیوالو جامونو اتل استرالیا هغه ماته کړله هغه ته شکست ورک او د شکست مو ورک چې بیخي مثالي و ځکه موږ ټیم هغوی نه په هر بخش کې ښه کرکټ وکړو هغه هر بخش کې هغوی نه پکې جذبه ډېره وه نو ځکه دا بریا ډېره غټه بریا وه بل نن 23م تاریخ دی دغه 23م تاریخ چې دی په کرکټ کې یو د انګریزانو لپاره یو شی دی یو اندازه ده چې هغه یو یا دوه دې ته انګریزانو یو نوم ورکړی د نیلسن چې دا دې باره کې مخالف وګو دا یو انګریز او یو سترګه نه وه یو لاس نه یو پښه نه وه نو انګریزانو کې دغه سړی چې سړي ته سپېره سړی ویل کېږي نو تاسو کرکټ لیدلی په کرکټ کې کله چې یو سل 11 رنده شي خامخا د انګریزانو وکټ په دې کله چې 222 رنده شي خامخا یو وکټ په هغې باندې دي هغه اندازه د هغوی لپاره سپېره ده خو شکر الحمدلله زموږ لپاره 23م تاریخ چې په 23م اکتوبر باندې موږ پاکستان مات کړی او نن په 23م نومبر باندې موږ استرالیا ماته کړه ټولو ته مبارکي وایم او د خپل ټیم د اتلولۍ په هیله